لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ټولو محترمو امارتي مسؤلینو او راغلو مېلمنو او د رسنۍ استازو او ټولو مجاهدینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن موږ او تاسې د یوې مهمې پروسې د پیل په اړه راټول شوي یو. دا پروسه به په ټول کې د افغانستان په اقتصادي وضعیت مثبت تاثیر وکړي او د بیکارۍ کچه به تر یو بریده راکمه کړي. د افغانستان اسلامي امارت په هېواد کې د بیکارۍ کچې کمولو ته ژمن دی او له تېرو 4 کلونو راهیسې یې تل هڅه کړې څو د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې د جذب او له نورو هېوادونو سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا له لارې په هېواد کې کاري فرصتونه ایجاد کړي. په هېواد کې د مختلفو پروژو عملي کارونه روان دي او له نورو هېوادونو سره سوداګري او اقتصادي اړیکو پراختیا موندلې ده. دې ټولو د هېواد د کار په بازار مثبت تاثیر کړی او ډېری کاري فرصتونه یې ایجاد کړي دي. خو اسلامي امارت د هېواد د اقتصادي ودې او بیکارۍ کچې د کمولو لپاره دا ګامونه کافي نه ګڼي او هڅه کوي تر څو د مختلفو طریقو له لارې په هېواد کې د بیکارۍ کچه راکمه کړي. د دې لپاره ضروري وه چې په کور دننه د کاري فرصتونو د ایجاد سربیره له هېواد څخه بهر هم هېوادوالو ته کاري فرصتونه وموندل شي او هېوادوالو په قانوني ډول نورو هېوادونو ته د کار کولو لپاره لاړ شي. نورو هېوادونو ته په قانوني ډول د افغان کارګرانو استول به په هېواد کې د بیکارۍ کچې کمولو کې مرسته وکړي او د هېوادوالو پر اقتصادي وضعیت به مثبت تاثیر وکړي. له کوربه هېوادونو سره د افغانستان سوداګریزو او اقتصادي اړیکو ته به لا ډېره پراختیا ورکړي. د دواړو هېوادونو د نږدېوالي له امله به وګرځي او د افغانستان نړیوال اعتبار به لوړ کړي. د هېواد اشغال په پای کې رامنځته شوي ناخوالو ګڼ شمېر افغانان مجبوره کړل چې د هېواد داخل کې د کاري فضا خرابېدو او کاري فرصتونو د نه شتون له امله هېواد پرېږدي او د غیر قانوني لارو له طریقه نورو هېوادونو ته لاړ شي چې له بده مرغه ګڼ شمېر هېوادوال خپلو هیلو ته له رسېدو وړاندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. په پرمختللو هېوادونو کې د افغان کارګرانو کار کول دوی ته دا فرصت ورکوي چې نوي مهارتونه زده کړي او له نوي ټکنالوژۍ سره بلد شي او بیا یې خپل هېواد ته له راتګ وروسته د هېواد په ګټه وکاروي. نورو هېوادونو ته د روزل شوي افغان کارګرانو له تجربو څخه د هېواد په داخل کې ډېره استفاده کېدای شي. اسلامي امارت په دې اړه جدي هڅې پیل کړي څو په بهر کې د روزل شوي کارګرانو له تجربو او مسلکي مهارتونو څخه د هېواد په ګټه کار واخلي. د افغانستان اسلامي امارت هڅه کوي چې په هېواد کې ټولو ماهرو او تخنیکي خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. خو لکه څنګه چې پوهېږو هېڅ هېواد په کور دننه خپلو ټولو هېوادوالو ته کاري فرصتونه نه شي ایجادولی او اړ دي چې د نورو هېوادونو کاري بازارونو ته یې واستوي او افغانستان هم په دې اړه مستثنا نه دی. په همدې اساس د افغانستان اسلامي امارت مناسبه وګڼل چې له قانوني لارو څخه نورو هېوادونو ته افغان کارګران واستوي چې له نیکه مرغه اوس د دغې پروسې د پیل شاهدان وي. په دې اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو څخه مننه کوم چې هڅې وکړې او قطر ته یې د افغان کارګرانو د قانوني انتقال زمینه برابره کړه.
له دوی غوښتنه لرم چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او نورو اسانتیاوې هم رامنځته کړي. له دوست هیواد قطر څخه هم مننه کوم چې په دې برخه کې یې همکاري وکړه او افغان کارګران قبلوي. غوښتنه کوم چې قطر هیواد یې په دې اړه له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي او دغه پروسه اوږدمهاله کړي. له نورو هیوادونو څخه هم هیله لرم چې ورته اقدام وکړي د افغانستان کارګرانو قانوني انتقال ته زمینه برابره کړي او د افغان کارګرانو له استعداد او مهارتونو څخه ګټه واخلي. په پای کې ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې د افغانستان اسلامي امارات هیوادوالو ته د کاري فرصتونو د ایجاد په برخه کې هڅې کوي څو په هیواد کې د بیکارۍ کچه کمه شي او هیوادوال مو هوسا او خوشحاله ژوند ولري. د توجه مو یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.